سلامونه ملګرو جوړ تکړه دا د کابل پولی تخنیک انسټیټیوټ دی ما دلته یو دوه کاله سبق ویلی دی د خارج نه راغلم دلته د لپاره د زده کړو لپاره راځئ چې ورشو ویې ګورو What is it called? څنګه کوي چې څنګه نو مې نو وال بوزول ولدغه ماجي تاوان ورسېده غري ورغول مې متصور نو وینئ دا پولی تخنیک ته راننه وتلو او د پولی تخنیک دغه خوا کې زموږ توامخانه وه ډوډۍ به مو خوړله اوس به هغه ته مو ورشو داسې ګرد تعمیر هغه د جمنازیم دغه دی دا سپین کړی دی چې څنګه په واسه یو نه بل مړ نسو هغه ټول مدرسي و امریکایان هماغسې ښکلی دی لکه مخکې دا د کجکي خلک دي پوه شوې تړی ښه ښه دا د کجکي خلک دي اوس بعد هغه لیلیان وي که نه نه هغه توخانه شته اوس لیلا کې خلک شته او احمد الله نظري او فخر الدین عارفي دوی هم دې ځای کې سبق ویلی دی خو تر پایه پورې نه نو موږ لاړو دغه ته بوس موږ هم صنفیان ورسره دا سړی زموږ نه یو کال مخکې و او زه ودی په یوه صنف کې ورسره دلته مو صفري سمستر ولوسته آمادګي مو ولوستله بیا لاړو بهر ته او هلته مو سبق د وویلې پوره مو کړل درسونه سلام علیکم ما دیگه از اینجا فارغ شدیم از او خاطر حال میخواهیم که همون خاطرات دوران گذشته مرور کنیم. بله آقا شما صنف چند هستین؟ ما صنف 4 هستیم سمستر 8 میخوانیم سمستر یک سال مانده؟ یک سمستر مانده از سال کدام رشته هستی؟ کدام هیدروژیولوژی بسیار خوب عکس نظری ترکیه است درس ندارید؟ ترکیه دینامیک درس ندارید؟ دیگه تقریبا 3 سال میشه ترکیه است سال فارغ میشه میام ماستر میشه اینجا درس مکانیک درس میده ترکیه دینامیک او دا خو لیلی وه فرید صاحب بشناسی نه؟ بی بی سی هست بیشی توخانه یه چیز حبیب تو میگن چیز بکش شدن دور بینی بچه برخواش معلومش که ماستر است یک نفرم از منزل دو داخلی دو منزل دو خودم داخته بود خواهش پیدا شد شاو خوب یک زنده دا خو همغه لیلیه ده چې موږ پکې ډوډۍ خوړله نظري صاحب ته خو راشه څه شو عارفي صاحب ته روښودلی نو راته ووایه چې د یادېږي د هغه وختونو چې دې ځای کې زما خو سوپ یادېږي چې په ګیلاسونو کې اول به سوپ په ګیلاس کې به خوړ بیا به وروسته ډوډۍ وه غاټې غوړي څپلا دسونه وه غرغټ نه په هغه سوپ کې ډېر مزهدار چڼې هغه چڼې اوس لکه چې بل څه ورته وایي چولې ورته وایي که څه ورته وایي ستا څه یادېږي دلته خلیل خان زموږ دغه د لیلیې وردګو هو هغه زموږ بیا به زه چې به رالم زما سره به یو کارت و بیا چې هو بیا د ډوډۍ چې مې واخیسته چې میوه به بیا به دا کارت رالم ده به داسې راته وخندل ما ورته یوازې میوه اخلم هغه کارت چې به خط کړی بیا به داسې یو خط کړي دوه په ما د هغه د میوې په خبره دی سر له دې چې وزن یې نه دی زیات شوی خو ډوډۍ یې دوه چانسه خوړلې ده ستا خو وزن نه دی زیات تا څنګه دوه چانسه دې خوړل دوه چانسه د جمعې په ورځ او بل شی پیدا دی ډوډۍ سیلو ډوډۍ به ما به غار کی د شپې به بیا دغه پکې وړل لوبیا به پکې وړل نو د جمعې په ورځ به زمونږ د کوټې ملګري
دا نږدې چې دي دا به لاړل کورو ته مونږ ته به کوپنونه پاتې شول څه به خوشحال و زمونږ به عید و اختر نو دا خو د ډوډۍ ځای و که نه ګرد طعامخانه ده او هغه خوا کې زموږ تدریسي وه هغه خوا کې اوس کیدای شي ور نه شو خو درته ښیم دې خوا کې زموږ لیلیا ده هغه به هم در وښیو لیلیا ده او هغه دغه جمنازوم دی هلته هلته مخامخ به جمنازوم دی نه یو جرګه وه هغه وخت کې په 1980 کال کې لوی جرګه چې موږ ستاسې بیا سپین کلي دغه مکتب ته واصولو د کوم مکتب ته واصولو هغه لیسې ته چې واصولو خوشحال خان لیسې ته واصولو ځکه دلته دغه وه جلسه وه لویه جرګه خو بیا وروسته هم دوام یې وکړ اوس پورې هلته بیا خیمه ورته جوړه کړه خیمه نه لویه خیمه وروسته شته لرې شوه شته هغه شته سلام تاسې پولي تخنیک زده کوونکي یې نو څنګه ته پولي تخنیک محصل څنګه ته خو وړکی هلک یې بیا څنګه ته به څو کلن یې یاره خو داسې 15 16 شل خو نه یې 21 بیا صحیح ده نو 21 کلن د خو معلومیږي داسې لکه 15 او دا هم د پولي تخنیک په اول کال نه د اختر نه بعد اختر تیر شوی همیش بعد د خیر دریم صنف ته ګوره دې وطن ځوانان د وړکوالي نه پاخه کارونه در سره علاقه لري مننه ما هم دلته 2 کاله لوستی دی دا پولي تخنیک زه سپین تڼی نومېږم او پولي تخنیک مې لوستی دی بیا خارج کې مې درس ویلی دی اوس دا دی بیا راځو چې خاطرې تازه نن هم د لایډیو د ایران جنګ بیا ګرم کړی مننه خوشحاله شولو چې په دوه منزل کې مطاق درې منزل کې مطاق و که زلزله وصل بیا د دې وطندارو ځان یې راواچو بیا پښه مات شو خیر راغلی لا غزل مننه اوس ډېر خلک نه پوهېدل چې ما به دا پولي تخنیک لوستی نه خو پولي تخنیک مې تر پایه دلته ونه ولوسته په هغه وختو کې بیا بورسونه راغله بهر ته لاړو خارج ته چانس هم والی اوس دلته چا پوښتنه وکړه چې وایي ولې ولاړې ما د جنګونه وکړه وایي نو ولې د جنګ نه کوه ما د جنګ سره مې مینه نه وه نه په هغه وخت کې هم چانسونه اسان نه وو مونږ امتحانونه ورکوو په امتحان کې چې بریالی شو باید چانس اول چانس دویم به دلته څه دي دخولي او د خروجي دا څه معنی لیلیا هغه څه نشي ورتلی ما بایومټریک به دلته کار ونه کړي ته کومه ګوته ودرېږه چې څه وایي وینې ما نه پېژني نه مې پېژني پوهېږې څو کاله مخکې څو څلوېښت کاله 42 کاله مخکې ما دلته سبق ویلی ده نو اوس دا د کمپیوټر هېر شوی دی چې دا سړی دلته وګوره هیڅ کار نه کوي دا چې یو جومات یا مونږ به نه پېژني نو دا داسې حافظه یې ډېره ضعیفه ده که نه دا نوی جوړ شوي تاسو په وخت کې شاید نه وه شی موږ یو کمپیوټر درلود هغه په تدریسي کې وو 2 پروګرام یې درلودل هغه تلویزیون په هغه ټاکو کې پروت و تر کمپیوټریا لاندې پروت و اوس دغه دی اوس د هر چا په جیب کې کمپیوټرونه دي هغه درته لري میموري یې ډېره قوي ده هغه وختو کې زمونږ هغه لکه نظري صاحب چې وویلې زمونږ کمپیوټرونه د یخچال نه هم غټ وو او داسې کاغذونه او داسې سوري سوري و دا به دې ورکول پروګرام به یې ښوده اوس دنیا بدله شوه ښه نو موږ نه ورځو نه مو پېژنې څنګه یې کوې ژوندی اوسې خوشحاله اوسې خیر د دې ځای نه مو دومره لږ څه وکتله لیلیا موږ 5مه لیلیه کې وکړو څومره موږ 3مه لیلیه درېیمه کې وو 5مه کې علوم اجتماعي وه خو زموږ یوه تدریسي هم په 5مه کې وه آمادګي آفرین آمادګي په 5مه دغه لیلیه کې وو زموږ ستاسې یو دغه وو چې تاجیکی وو رئیس علمي ترکمن و که تاجیک وو داسې خیر
نو بس خوشاله اوسئ مننه ژوندی دی خدای په امان سلام علیکم حضور روغ ژوندي اوسئ سلام ستاسو د افغانستان قدرونه یاست خیر آینده خدای په امان ځوانه ستړی مه شئ ته د کوم ځای نه راغلې کوم ولایت د کونړ که د اسمارو دی خیر ټول مو یو وطن دی اول کې نوی راغلی همدلته لیلیه مې که نه درس هم وایي څنګه دي سبقان څنګه دي ښه دي خیر دغه یعنې لیلي دي زمونږ د لیلیو نه داسې 1 2 3 4 تر 5مې پورې او دې خواته چې دی تدریسي ده لکه چې مخکې مې وویلې او دلته یو ډنډ و د ډنډ و که نه او جمنازیم دی خوا کې وینې زردالو ونې لا شته خو هغه پکې کم دي هلته بادام لوړ ډېر سنک دي په یاري بادام هغه جمنازم دي ملمي دغه چې زمونږ جمنازیم یعنې سپورتي لوبې به هم پکې کولې دي ځکه دغه وینې دغه هلته یې لیکلي دي پوهنه رڼا ده وینې رښتیا چې پوهنه رڼا ده خو له بده مرغه ځینې یې په قدر نه پوهېږي جمنازیم خو دغه دی دغه دا جمنازیم دی دې طرف ته تدریسي دو که نه طرف ته تدریسي عملي کورونه او ریاست هم بس دی و بازاري صاحب ته راشئ نور ګوره دغه جمنازیم دی نه د دې شاته اوز دی اوز او بازي دی نه دغه اوز او بازي شاته بیا دغه دی په حساب باغ و د انګورو باغ کې دی پاتې د سپورټ میدان مو فوټبال مو خلکو کوو بیا دغه ځای څه لیلیې شروع دي 5مه لیلیه 4مه 3مه 2مه اوله دا تمخانه ده نه د دې شاته مسجد په تخنیک جومات دلته دی نه او هغه مکمل تدریسي ده نه بیا اوس یو بله ښوونځي جوړ شوی دغه سړک راسته خواته دغه خواته دلته کمپیوټر ساینس دا به نه وي دغه څه یو شی د ایرک هغه دا ده چې لږ دا سړی رانږدې شي ځکه چې دلته ځینې طالبان دي هغوی وانهوري دلته د روسانو کورونه وو او ښځې به موږ ته سبق راکاو درس به هغه د تدریسي شاته دي لیلیې دي اوس افغانان یاده نه کړه ښه خیر هغه به درته لیلیې دي خیر ولته اوس استادان ژوند کې بلې استادان ژوند کې ونه خیر خارجي استادان به دلته اوس درس به بیا به سبایي به راغله که دې په یاد دي نه موږ به سپورت ته بیولو د اتاق ته به دروازه به راوټکل موږ به ځغلولو سبایي نه سپورت ته دا شان و شان نه بله درته وایم پولیتخنیک جمنازیوم کې چې جلسه به واسه به د موږ به تړونه وکړو او سینما والته نه فلمونه یې ښکاره کول نه هسې چې صحیح کوي د جمعې په شپه به حتمي فلم و ټول استادان به ورته او د شپې درسونه خو نو یاد دي ستاسو چې موږ به د شپې څراغونه موږ به دغلته په دې چمن کې ناست او درسونه به مو ویل چې ودرېږه دا اوس هم د هلکان دا کار کوي که نه چا نه پوښتنه وکړه اوس خو رخصتي ده نو نه خو رخصتي چې نه وي څنګه نه وي داسې چېرته دی هغه وخت کې په ما او تا باندې منګس تصویر کولو یاره دا پوښتنه به ودرېږه چې څوک پیدا کړو دغه دې راغله دغه دې خوا څخه راځه وې بیا په څون په ځات نه راغلی درس خلاله څوک په څه شروع سي سوال کنم از پیش شما بیا نزدیک شو که دوست ما بگوید نه وقتایی که ما در اینجا بودیم 40 چند سال پیش ما در اینجا شبانه می آمدیم در اینجا درس می خواندیم حالا او رواج است یا گم شده در اینجا کس نمیشه که درس بخونه تا فیصد یا 15% نه در کجا باز درس میخوانه ضبط میکنه مثلا درس شما از کجا یاد بگیره در کجا ما رفتیم در اون سایه اون طرف تدریسی شبانه نمیاین باز که درس بخونیم شام میم باز یا 4 ساعت رفته خواندیم شاید شو نیاییم دیگه امروز خواندیم درست
زنده باشي تشکر خیر ښه نو اوس هم دا دي خلک شته درس وایي او د هغه وخت کې خو هو که نه په توکو کې ډېر اوسېدونکي پکې دي اوته کاسه 12 کاسه دوه منزله چې ورکړل دوه منزله چې ورکړل چې نه ډېر اوسېږي کنه اوس هم هغه وخت لاس نفر اوسېدل پنځه چې ورکټ وو لاس نفر اوسېدل ته ودرې د هلکانو نه پوښتنه وکړو ستړي مه شئ یوه پوښتنه مې کوله جوړ په خیر تاسې هم همدلته یې که نه لیجه کې نو په لیجه کې په یوه اتاق کې څو کسان ژوند کوي اته دوه منزله چې ورکټ دي څلور دی تاسو خو ولا لاس نه دي موږ هم لاس کاسو لاس کاسو لاس هم شته نو همغه کیسه ده او پنځه چې ورکټ دوه منزله لاس نفر یعنی تغییرات ډېر کړي دي چپرکټونه هغه دي څه غلطي ډوډۍ چېرته خوري دا توامخانه خو بنده وه ښه څه شی درکوي ډوډۍ وریجې او غوښه هغه سوپ نه وي نشته داسې غټې هغه به وي چڼې اوس خو عموما د پنځونو لیلې یو کوي نو خوشحاله یې ډوډۍ ښه ده دوی وخت دا خبرې ستړي به وو بس ډوډۍ به مو پخله کې وو خوب راغلی وو نه په اتاق کې د درسونه ډېر وو هغه وخت کې شپېتم نسلونه کې دیارلس شپېتم هلته روسانو مو تقریبا درسونه نو خوشحاله اوسئ موږ هم یو وخت کې دلته سبق ویلو راغلو چې ویې ګورو ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله اوسئ خوښ اوسئ مننه مکمل یو درس هم جوړ کړو وسړي که نه مکمل درس هم جوړ کړو دلته دا پروګرام شو دا پروګرام شو دا ډېر مکمل د معلوماتونو ښه نو څه نور تغییر شوي دي جالبه دا ده چې هماغه پولي تخنیک دی هماغه شنې ونې دي شنه بوټي دي یعنې ډېر تغییر نه دی راغلی ډېر دغه انسټیټوټ نوی جوړ شو دی ما چې ټول دا دغه د کمپیوټر ساينس دی دا بغل ته ګوره دا نوی دا پنځه خانه وو اوس دغه څه ستاسو دی هلته تدریسي یوه دغسې وه یوه داسې اوس ما کښله هغه تدریسیان شته نو بس ملګرو دلته د پولیس دي که هغه دي څه ورته وایي د امنیتي کسان دي هلته عکاسي نه کوو نه غواړو چې دی نه مه کوه خیر د بیا نه ویل کېږي تاوان ورته جوړ نه شي نو دغه د دروازې ته راورسېدو هغه طرف کې دي ځینې عکاسي کوي نږدې نه یې مه کوه او نور نو بس ته همدومره بس روغ اوسئ او تر بیا د پولي تخنیک دوره همدومره وه